ما فیسبوک کتو چې دغه پوسټ باندې مې سترګې ولګېدې چې کله مې وکتو نو زه ډېر ورته حیران شوم چې نه یو داسې رسنۍ چې تقریبا 9,40,000 شاوخوا فالوورز لري او دومره غټ دروغ پوسټ کوي دوی دلته لیکلي دي چې په دوبۍ کې یو سرچینې زاویه نیوز ته ویلي چې پاسپورټونو ویش د فساد په یو لوی کاروبار بدل شوی الله دې درته هدایت وکړي سرچینې نه خو ته معلومات اخیستي سرچینه به چیرې خو ته به د ځان نه جوړې ښه زه دی سرچینه نو آیا ته د کنسلګرۍ سره هم خبرې زه هغې سره چې ته خپل ځان نه خبرې د مسافرو نه خو پوښتنه وکړه چې دا خبره حقیقت لري ته خبرې چې دلته د پاسپورټونو ستونزه پخوا څومره وه او اوس څومره ده دلته الحمدلله اوس په پاسپورټونو ویش کې مسافر هیڅ ستونزې سره مخامخ نه دي ته په هغه وخت کې چیرې وې کله چې د یو مسافر څخه یو پاسپورټ تمدید کولو باندې 3 وارې پیسې اخیستې شوي په هغې وخت کې خو ته نه وې کله چې اوس د مسافرو ستونزه حل شوه او پاسپورټونه په اسانۍ سره دوی ته ورکول کیږي نو ته د بکواس او د دروغ خپروي بل دلته څه لیکلي چې یو کس څخه 500 درهم اخیستل کیږي د پاسپورټ خپل قیمت دی 15 کلن پاسپورټ $130 او لسې د ټایپینګ چې ټوټل 483 شاوخوا درهم ترې راځي دغه پیسې ترې اخیستل کیږي بیا دوی دلته لیکلي دي چې یو کس یې نغدې ترې اخلي او کوم کس دی هغه هم پاکستانی وګړی دی څه به ووایم موږ یې په خپلو سترګو وینو او دلته په زرګونو مسافر دي چې روزانه ورځي هلته خپل پاسپورټونه اخلي نو کوم ځای کې چې دوی پیسې تحویلوي هغه د بینک غرفه ده او بینکس هغه مختلف کیدلی شي هغه د پاکستان کیدلی شي هغه د هندوستان کیدلی شي هغه د بل هیواد کیدلی شي خو تاسو دلته یو پاکستانی وګړی مشخص کړی دی او بل مو غټ تور څپې لګولي چې رشوت اخلي چې پاسپورټونو خپل قیمت 483 شاوخوا درهم وي نو داسې یو کس ماته رامعرفي کړه چې د دوی څخه زیاتې پیسې اخیستې شوي خیر دی تاسو خو معتبره سرچینه یې یو کس راته وښایه په اوسني وخت کې کله نه هم چې زموږ اوسني نظام نوي امرین دلته راغلي دي یو کس راته معرفي کړه چې د دوی څخه په کوم چې پاسپورټ خپل قیمت دی د هغې څخه زیاتې پیسې اخیستې شوي وي پخوا یو وخت کې قیمتونه ګران وو کوم چې څو میاشتې مخکې خبره ده خو اوس الحمدلله هر څه نرمل شوي دي کومې چې پخواني حکومت کې قیمتونه همغه قیمتونه دي او ډېر په اسانۍ سره خلک کولی شي چې پاسپورټونه واخلي هم په دوبۍ کې او هم په ابوظبۍ کې دلته کوم څوک چې اوسېږي یا زه خو اکثر هم کنسلګرۍ ته ځم د دوی کارونه له نږدې ګورم نو شکر الله فضل دی چې هیڅ کومه ستونزه نشته نه د پاسپورټ په ویش کې شته نه نورو خدماتو کې که کله هم کومه ستونزه نو ما سره خپل هیوادوال هم شریکوي بلکې د خپلو زموږ اوسني مشران چې دي دوی اکثر هم نمبر دلته خلکو ته ورکړي دي هغوی سره ډایرکټ ستونزه شریکه کیږي او ستونزې ته د حل لار کتل کیږي کاش چې تاسو حقیقت ویلی وی نو دلته زموږ اوسني مشرانو پښتون کې د مسافرو اکثریت ستونزې حل شوي دي تاسو ونه لیدل چې فلای دوبۍ خپل پروزونه پیل کړل ایر اریا خپل پروزونه پیل کړل پاسپورټونو ویش کې چې څومره ستونزه وه هغه ټوله حل شوه د برېښنایي تذکرو ویش کار هم ډېر زر انشاءالله پیل کیدونکی دی نو څومره مشکلات حل کړل بلکې ویزو لپاره دوی همیشه هڅې روانې دي چې دغه لړۍ هم پیل کړي د افغانانو لپاره نو ستاسو څخه مې هیله کومه چې د چټیات کوم چې د زاویه نیوز له لورې خپرېږي دې باندې هېڅ باور مه لرئ دا ټول بکواس د ټول چټیات خپروي د انفالو کوي او بلاک یې کوي مننه